الو سلامونه دوستانو. نن د دوام درس مده یا تمرین مده د موټر تیوري درس په پښتو کې یو دقیقه صبر وکړو چې یو څو نور خلک هم راشي بیا په شروع کړو. نو شروع وکړم. ټول اول پوښتنه دا ده چې تاسو د زیر موټر کې ناست یې، باید د شین فولادي موټر ته باید هغه ورکړئ، اجازه ورکړئ چې راشي، هغه حق اولیت لري ده د فولادي موټر ا و ب نه تاسو په کامنټ کې ولیکئ. کامنټ کې ولیکئ زه وینم چې یعنې به ډېر تشریح ورکړمه یا کمه. ډېری بي ویل بي صحیح جواب دی، په دې خاطر ټول نه اول د ښي لاس ناراضي صحیح ده، خو هغه نه دی، دلته چارهیي نه ده، دا د خپل لیکلي دي اپریت ناراضي، دلته سرک نه دی، دا د منوور وایي او هر منوور وي هغه د حق اولیت نه لري، هغه باید د خلک چې په سرک باندې وخته دي هغوی ته باید اجازه ورکړي چې تیر شي، بیا چې ځای وي بیا باید خپل هغه وکړي، خپل منوور وکړي. ښه دلته وایي چې د ترام دی غواړي چپ لاس ته هغه تیر شي. تاسو اوس څوک حق اولیت لري په دغه هغه کې؟ د موټر غواړي مخامخ لاړ شي، ترام غواړي دلته چپ لاس ته تیر شي. اوس څوک حق اولیت لري؟ ا ترام، ب موټر. ډېر ښه، ډېری ترام ویل، ترام صحیح جواب دی، پر خاطر ترام هر کمیون حق اولیت لري. تنها پولیس په ترام باندې حق لري چې بغیر پولیس نور هر وخت ترام باید پرېږدي چې تیر شي، بیا خپل کار باید وکړي. ښه دلته چارهیي ده، د باسکل مخامخ ځي، هغه ښي لاس ته دغه آبي موټر دی. اوس څوک دلته حق اولیت لري؟ ا موټر حق اولیت لري، بي باسکل. ځینې اول ځینې بي ویل، صحیح جواب دلته بي دی، په دې خاطر دا هغه نه دی، فیت سپات نه دی، دا دې ته دی فیت سوخستی ستروک وایي، چې ستانه سور وي او هغه سپین خطونه ونه لري بیا فیت سوخستی ستروک دی. چې دا فیت سپات و بیا باسکل حق درلودو چې هغه سپین داسې ټکي ټکي خطونه وه، خو دا نشته دی. موټر په دې خاطر حق لري چې موټر د ښي لاس نه راځي، باسکل ښي لاس ته موټر دی، په دې خاطر موټر حق لري په باسکل باندې. خو چې هلته دغه فیت سپات و، خط د سپین خط و، بیا باسکل حق لري. ایته doorlopende fietspad وایي. ښه تاسو کور نه راوځئ، سرک ته غواړئ هغه راشئ. اوس څوک دلته هغه لري، حق لري، باید دا با پیاده رو تا ته باید اجازه درکړي چې تیر شي، یا ته باید صبر وکړي چې هغه تیر شي. او وایي چې پیاده رو اول باید تیر شي،
بی وایي چې نه ته به دا قابلیت لرې. تاسو د هغه بس د پیاده‌رانو ښي لاس نه راځئ ګورئ. خب ډیری اول صحیح جواب دی په دې خاطر بیا دی که نه دا سرک نه دی چاره‌ایي دا نه ده دا تاسو خپل کور نه غواړئ ووځئ دا ته منوور وایي چې منوور وایي هر یعنې اکټیویټي هر کار وي په هغه باندې سرک باندې دلته موټر هم تېرېږي هغې ته اول باید جزا ورکړئ بیا باید راشئ چې دا چاره‌ایي وه چې چا چاره‌ایي وه بیا تاسو حق د موټر باندې مو درلود او باسکل باندې خو صحیح جواب دلته او باسکل هغه د پیاده رو باید اول تیر شي پیاده باید اول تیر شي بیا باید تاسو سرک ته راشئ چاره‌ایي ته. خب پوښتنه دلته وایي چې